سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به منګه تاسو ته د سوجي د حلوا چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې یو اسانې او خوندورې سوجي حلوا چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زموږ پکارېږي د یوې پیالې 3 برخې کورني یعنی سوچه غوړي. دا به لاول تاوده کوي یعنی سره به یې کوي. کله چې غوړي تاوده شول یعنی سره شول نو 4 دانې لاچي یعنی ایل به دغسې ټوټې ټوټې کړی ور وابچو او دا به پکې هم د 1 منټ دپاره سره کړو. اوس به ورته یوه پیاله د سوجي وړه ور واچو او دا وړه به پکې تر هغه وخته پورې سره کړو چې خوشبويي را پرېږدي. یعنی تقریبا د 15 منټو دپاره به پکې دا سره کړو او تر اخره پورې به پکې دا همدغسې لړئ چې لاندې وننخلي یعنی ودرنه نه سوځېږي. سوجي دا د ښه سره شوې ده. نو اوس به ورته 3 پیالې اوبه ور واچو او دا به پکې ښه میکس کړو. وبه یې لړو پکې. کله چې پکې دا اوبه ور واچولې او د سوجي سره میکس کړلې نو بیا به ورته یوه پیاله چینی یعنی بوره ور واچو او په سر باندې به د خوراک رنګ ور واچو. د وړې قاشوغې 4مه برخه. کولای شئ چې تاسو دا رنګ وا هم نه چوئ یا یو بل رنګ ور واچوئ. موږ پکې زیړ رنګ ور اچولی دی او تر هغه وخته پورې به پکې دا پاخه کوي چې غوړي د دغه سوجي نه جدا شي یعنی دا اوبه به پکې ورکې شي او غوړي به پکې بیا ښکاري. نو کله چې دغه ځای ته راورسېدل نو بیا به ورته 2 غټې قاشوغې نور غوړي یعنی تیل ور واچو. دا هم کورني یعنی سوچه غوړي دي. اوس به ورته دغسې یوه غټه قاشوغه پریک شوي بادام او یوه غټه قاشوغه پریک شوي پسته ور واچو او دا به پکې هم د 1 منټ دپاره پخه کړو. کله چې پکې دا سره شول یعنی 1 منټ پې تیر شولو نو زمونږ سوجي یعنی حلوا تیاره ده. نو که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ دا چینل سبسکرایبول مه هیروئ او زمونږ پاڼه په فیسبوک کې پښتو کوکینګ د هغې فالو کول هم مه هیروئ. ستاسو نه د دې سره اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې د الله په امان.